إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت بیانول کېدو او دا غیدا مبارکه سلسله شروع وا چې باغی کې منګه اخرنی بیانونو کې واقعات هجرت بیان کړي و او څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت کو د مکینه مدینه ته او د مدینه حالات سو هغه موږ بیان کړو تفصیلا. بیا دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه حالات مقابله څنګه وکړه او زمونږ پیغمبر هغه خيار انسان چې په سیرت کې د بشر خيار انسان نه ملایي. نو د هر قسمه حالاتو چې هغه به سره مخ شو نو د غیبه د الله په توفیق سره مقابله کوله او د مسلمان شان دی. په حدیث کې درځي رسول صلی الله علیه وسلم وی استعن بالله ولا تعجز. د الله نه مرسته غواړه په الله توکل وکړه او کمزوري کېږه ما. ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا او دا قصې پرېده کما دیسی کړه وې دیسی بوي او کما دیسی کړه وې دیسی بوي. تیر شي خبرې پرېده تقدیر مسلې خو مستقبل کې ما کمزوري کېږه او خدای ساتي چې مرسته د الله نه غواړه او توکل په هغه باندې کوه. نو مسلمان کمزور نه وي ځکه یو حدیث کې دا مرضی چې المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قوي مسلمان د کمزوري نه غوره دی اگر که دوانو کې خیر پروت. یو حدیث کې دا راځي چې اوچت لاس د لاندینی لاس نه غوره دی. نو مؤمن په هر حال کې دفاع کوي د حالاتو او د هغې سره مقابله کوي، کمزوری کېږي به نه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه ټیم کې یو حل دا راوویستو د دې مسلې چې ورورولي قایم کړه د مهاجرینو او د انصارو په منځ کې. نو د هر یو مهاجر سره یو انصاري، د هر انصاري سره یو مهاجر. نو دې بلې د خپل ورور خیال ساتي چې هغه د مکې نه راغلی، خصوصا هغوی د مدینې په حالاتو باندې ډېر نه دي پوه او نه د هغې نه ډېر واقف دي. نو ځکه لازم ده چې د دوی سره یو ملګری وي د دې علاقې. بیا هغوی چې کومې قربانیانې ورکړي د هغې بیا تپوس مه کوه. نو خلک وایي که نه پښتو کې متل وي د یو لاس نه پړق نه خیجي، د یو لاس نه پړق نه خیجي. که دا دې طرف ته اوچت مسلمانان دي او مینهناک خلک دي نه هغه هم د چا نه څه کم نه دي، هغه هم اوچت مؤمنان او مینهناک خلک دي. نو الله سبحانه وتعالی دې مهاجرینو لم داسې ملګري ورکړو چې هغه ناشنا ملګري وو، ناشنا وروڼه وو چې هغه دغه انصار وو چې د هغوی هغه بعض قربانۍ ته ما اشاره به تېر شوي او په آخرني درس کې کړې وه او په هغې کې مشهوره واقعه د امام بخاري رحمه الله چې کوم راوړې وه د سعد ابن الربيع او د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنهما، د هغوی دواړو په منځ کې راغلې وه چې څنګه د دوی په منځ کې ورورولي وه او څنګه سعد ابن الربيع دته د مال د تقسیمولو پیشکش وکړو چې زه به دا مال تقسیم کړم تا سره. اوس دې پورې نه چې زما به دوه ښځو کې یو طلاق کړم هغه به ستا شي، هغه به ته واده کړې.
او درشن عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه سیرت مختصر اشاره هغه من کړی و. که تاسو یاد یې نو موږ دا خبره هم کړې وه چې مسجد نبوي جوړ شو. مسجد نبوي کې یو ځای و چې هغې ته به صفه ویله کېده او دلته به کمزوري مسلمانان، کمزورو نه مراد چې مالی حالات به کمزوري و، هغوی به دلته اوسېدو. نو دا یو قدم و چې اوچت کړی شو په هغه ټایم کې، ځکه چې بعض داسې و چې د هغو ځایونه لا نه وو او غریبانانو د خرچ خوراک بالکل وسې نه رسېدو، نو هغوی به په دغه صوفه کې اوسېدو د رسول سلم د جومات په دې اخرنۍ حصه کې، او دغو ته اهل الصفه ویلی کېږي. د دې نه مخکې چې د صوفي والا څه حالاتو، دا خبره یاد ساتئ چې نن سبا چې کوم صوفیه دي دوی وایي چې زمونږ نسبت دغه خلکو ته کېږي، نو هغه هم داسې خلک چې آخرت والو دنیا ورسره نه وه، موږ هم دغه یو. نو نسبت خو خلک هر چا ته کوي، نسبت خو خلک هر چا ته کوي، نو هر نسبت خو رښتیا نه وي که نه. داسې خو یهود و نصارا هم وایي موږ د ابراهیم علیه السلام په لار روان یو او هغه زموږ نیکه دی، نو څه کوو اوس دا ورسره ومنو چې او تاسو د هغه په لار روان یې؟ دا مسلمانان ټول وایي نه موږ د پیغمبر په لاره یو، یو پکې دا ویلي چې زه د پیغمبر په لار نه یم، ټول وایي موږ د پیغمبر په لاره یو، خو ډېر پکې د پیغمبر په لاره نه دي. نسبت خو خلک کوي، نو دا غلط نسبت دی او غالبا دا زمونږ د زمانې د صوفي چې څومره دي دا په شرکیاتو کې اخته دي. بهرحال دغه جدا بحث ته انشاءالله هغې له به چې د ورځ جدا موضوع ورکوو د تصوف او د صوفیانو حقیقت، هغه به انشاءالله بیانوو. زما په زړه کې پخه اراده ده او عزم دی چې دې موضوع له به زه وخت ورکوم، ځکه چې دا د نن سبا یو فتنه ده او د نن سبا غټه موضوع ده، خصوصا زموږ په ملکونو کې. حاصل د خبرې دا دی دا کوم چې نن سبا تصوف چلیږي دا په شریعت کې نشته، دا حاصل دی. لنډه خبره ده، نن سبا چې کوم تصوف دی دا په شریعت کې نشته. دا اهل صوفه په جماعت کې اوسېدو، نو دې نه یو دویمه مسله ثابته شوه چې جماعت کې اوسېده او خوب کول جایز دي، خصوصا د هغه کس لپاره چې هغه غریب یو ځای نه وي. دا بعض خلک چې دا خبره کوي چې جماعت کې خوب ناروا دی، نو دوی سره په دې باندې څه دلیل نشته، بلکې دلیل د دوی په مقابله کې دی. او وی کېدای شي په دې باندې غسل وړي پیسې چلو شو، غسل په لازم شي، دا څه غټه خبره ده، خو انسان دی. بعض دوی به خبرې کوي دنیوي، نو دنیوي خبرې کله نه کله په جماعت کې د جایز دي چې عادت انسان نه جوړي، عادت انسان نه جوړي. او که چېرته دنیوي خبره وکړه بغیر د دې نه چې تجارت کوي، ځکه دا حرام دی په جماعت کې، خو عام دي چې خبره ده جایز ده، هېڅ خبره دی کې نشته. صحابه کرام مبارک راځي چې هغوی به د رسول صلی الله علیه وسلم په جماعت کې ناستو، د جاهلیت د زمانې خبرې به رایادولې، نو وبه یې خاندل. بیا دې نه دا ثابته شوه چې دنیوي خبرې هم په جماعت کې جایز دي، خو شرط پکې دا چې د انسان عادت نه جوړي، او بله دا چې که څوک عبادت کوي چې هغه پرې نه تنګوي او د جومات بې ادبي پکې ونه شي، د دې خیال ساتل پکار دي. د اهل صفه والا موتسو کې چې مدینه کې حالات سو خو مخکې، خو هغه وخت کې کمزوري شو چې کله د بهر نه د هغوی سره تجارتي لین دین هغه بند کړی شو، نو د مدینې والا خپل حالات کمزوري شو، بیا دومره کسان پې د بهر نه راغلل، نو د هغې لپاره هغو ډېرې طریقې جوړې کړې. یوه طریقه دا شوه د دې حالاتو نه مقابلې، یوه طریقه دا ده چې دغه ځای کې په جومات کې یو ځای خاص کړی شو، او په دې کې به دا غریبانان، فقرا، صحابه کرام د ټولو به کېناستو، خصوصا مهاجرین او د بهر نه به چې کوم خلک راتلو، لکه ابو هريره رضی الله عنه سره د هغه د قومه
او نور دي سي غریبانه خلک راغلي دي په دغه ځای کې اوسېدو او کله کله به داسې وشو چې یو قوم باندې به قحط راغی حالات به ډېر خراب شو رابلو په رسول صلی الله علیه وسلم پسې نو هغه به ورته په دغه ځای کې د اوسېدو ووایي بیا به یې د هغوی د دې مسلې دپاره یو حل کتو او داسې داسې یو څو کسان نه و چې دا 2-3 کسان دغه ځای کې ناست وو یا 10-15 ناست وو بلکې دا مشهوره شوه په دې باندې چې دلته میلمانه هم اوسېږي غریبانان او فقیران پکې هم اوسېږي او را به شي د سیرت په بعض درسونو کې چې یو پیر په یو پیر دی کې 300 کسان هم راغلي دي را جمع شوي 300 کسان هم دغه ځای ته راغلي دي خو اولني کسان چې په صفه کې پاتې شوي دي هغه مهاجرین دي او ځکه دې ته ویل کېږي صفة المهاجرین مهاجرین نوم ورکړی شوی دی اگر که انصارو کې هم بعض کسان په دې کې وو یا د نورو قبیلو نه خلک راغلي وو د نورو علاقو نه هغه پکې اوسېږي خو اولني کسان پکې دوی وو اولني کسان پکې دوی وو او د انصارو د هر ادا نظر شو او کومه قرباني به د هغوی یادو په دې انصارو کې داسې صحابه کرام وو چې د هغوی خپل کورونه وو خپل مالونه وو خو دوی سره به شپې کولې د دې دپاره چې دوی ته احساس ونه شي د دې چې زموږ کورونه نشتي زموږ سره څوک نشتي نو خپل کورونه به یې پرېښودي او د دوی سره به پراته وو د دوی سره به ناست وو ډوډۍ چې به یې خوړه ښځې به وله روټۍ راوویستو نو هغه به د ځان سره راواغېسته او صوفې له به راغی او هلته به کېناستو دې ملګرو سره به یو ځای روټۍ وخوړه او په هغو کې یو مشهور کعب ابن مالک الانصاري رضی الله عنه کعب بن مالک الانصاري کعب بن مالک خو پېژنې مشهور صحابي دی نو دیم د اصحاب صفه وله سره پاتې کېدو د غربت او د فقیرۍ د لاسه نه او نه دې د لاسې چې د کور نه ښه کور و ښه مالداره انسان و او واقعه کې تاسو ته یاد نو دی ویلي دي زما سره سورلۍ هم ډېرې وې باغونه مې وو نو دا ښه مالداره سره و هلته یې څه کول د دې غریبانو سره به پروت و دې لاسې چې ته دوی دا ونه وایي چې یاره موږ یې پرېښودي او دوی په کورونو کې ناست او دا د مسلمان خو شان دی خو د اوچت انسان چې ښه تربیت یې شوی ده د هغه طریقه هم ده چې دې میلمه یوازې نه پرېږدي دا اوس مهاجرین راغلي د الله د دین دپاره یې ځمکه پرېښودې نور د هغوی هم کورونه شتي د هغوی هم ځمکې شتي نو چې د الله د دین دپاره دومره قرباني ورکړې دومره اوچت انسانان دي نو موږ به هم د دوی سره د شپې دلته وتېروو نو به وکړي یو کعب رضی الله عنه دا اهل صفه ولا معمولی خلک نه دي ورې په دوی کې بعض هغه کسان دي چې هغه د مجاهدینو امیران دي او مشران دي لکه په دوی کې یو دی حارث بن النعمان الانصاري رضی الله عنه د دې مبارک یو روایت دام دی کې دې شما چې یو پیر دو بیان کړی چې رسول صلی الله علیه وسلم وإذا جنت أننا وتمنوا ألتمي التلاوت وأريدوا فسمعت قراءة شاهد القرآن تلاوتك وبدي جنتك بما تبوسك جدا سوكت وما تقول شو حارثة ابن النعمان رضي الله عنه داغي الرسول صلى الله عليه وسلم وجب يعني كلا د خپل مور سره بډیر زیات خکول او دا غي ډېر تابعدارو نو رسول صلی الله علیه وسلم وی څوک چې د مور پر سره خکې هغه دغه زی ته رسی څوک چې د مور پر سره خکې هغه دغه زی ته رسی څوک چې د مور پر سره خکې هغه دغه زی ته رسی دا اوچت انسان حارثه رضی الله عنه دم په اهل صفه کې خباس به هغه دي چې شهیدان شوي دي په احد کې لکه حنظله رضی الله عنه دم ګره صفه کې په صفه کې به پروت دغه شان په دوی کې بعض کسان په حدیبیه کې شهیدان شوي دي بعض په تبوک کې لکه ذوالبجادین هلته شهید شوي بعض د یمامه په جنگ کې شهیدان شوي دي الغرض دلته چې کوم پراته رهبانا باللیل و فرسانا بالنهار د شپې به عبادتونه کول او د ورځې به جهادونه کول هغه دغه ځکه دي خوبونو ته نه پراته او نه ډوډۍ ګانو ته پراته او د رسول صلی الله علیه وسلم علم کو او
د رسول صلی الله علیه وسلم نه دین زده کو دغه مدرسې کې پراته او د چا په ازمکه باندې چې دا مدرسو د چا په علاقه کې جوړ هغه به اوچت انسانان والذین تبوؤوا الدار والایمان ترشي درس کې ما غایتونه بیان کړو د انصار او صفات ما بیان کړو هغه به دوی ډیر خیال ساتو او دې چې دا مسله ده ساتي کچې تستا علاقه کې مدرسې جامعي باغی کې د دین زده کولو لپاره خلک را جمع کیږي نو په وی باندې خرچه کوا او چې خرچه به وکړي نو هغه بیا پټه ساته د ادب زده کوي اولنې ادب په دې باندې خرچه کوا نو دویم ادب د خرچه بیا پټه ساته زمونږ مدرسې او زمونږ جامعي زبر ټولو باندې اکثر چې کوم مشهوري دی باغی ګرځیدلې موتلې دغه حالات چې ما به د بازو د کمرې وریدو د حالات وری ډیر سخت په دین باندې مین خلک دي دغه چې د دومره سختو حالاتو کې دوی دین زده کوي او بیا خصوصا دغه علما مولوی صاحب غوې مدرسې چلی مزید دي ته به کور کې درې بچی نه ساتلې ټول ورته څوک ملو شي خزه کته او خزه بره بچی کته او بچی بره درې بچو پوزل راوسته او یو سړی 200 کسانو ته دین خي ته د مزي وکړي او د دې دراسه ته چې مزي وکړي چې ابلوز دی ول 100 روپۍ ور کړی په چاند کې ستاسو 100 روپۍ مزي وکړي ما ته پته د حالات دی استاد تنخواه 15000 روپۍ 15000 روپۍ ته په ورځ کې خوري ته په ورځ کې خوري ستاسو بچي په هفته کې خوري سکول چې کوم ځای غوېله ته ورکې او 15000 روپۍ د عالم تنخواه بیا هم ناشته د دین خي د تندې د خپلولو دی بچی دی خزه ده کوری دی بیل دی بیماری ده غم خادي ده او 15000 روپۍ او که چرته ویني چې ځان له سبزی راغسي او یاره بس مزي وکړي دوی د افسوس خبره ده زما استاد لپاره زما خبرې ته وو کولاو کوي وای وري او که څوک خپکیږي الله دې خوشاله کړي دې لپاره نیم ناشته خوشاله کم دلته ډیرو مولیانو ډیر خلک په باطل باندې خوشاله کړي دي اوس موږ حق چې وته بیانو چې موږ حق ته باطل ویلې کېږي دې دلته چې مولیانو په باطل ویلو باندې خوشاله کړي ډیر د افسوس خبره زمو استاد لپاره ده چې زمو استاد په کلی کې جمعه او مدرسې او د دې جمعه ته لپاره پیسې غوښتل کېږي د بل علاقې نه بیا دا خو پرې ده چې پیسې غوښتل کېږي د بل ملک والونه یو مدرسه او په کلی کې د کلی سم مدرسې د کلی مدرسې ماته معلومه څو کسه یو خو دې چې خار کې هغه له خرچه ډېر کلی سم مدرسې 2 کمرې 3 کمرې د دوی بل دغه دیرش کسان دي دیرش طالبان دي او شل پیزیش به طالبات دي دوی ترخه د ټول کلی نشي ورکولې د کلی لپاره د کلیوالو لپاره د زمکه د خېټه د زمکه املا نه غوړه والله چې ول د زمکه د خېټه غوړه چې د الله دین ته کسان پراته دي ته دغه لپاره خرچه نشي کولای او چې وی کینو بیا راغلو پلان راغلو ورمکړه ول دومره راغلو پلان ما وی جواله سلو په والا دی په د سخت د خبري طبيعت خرابې زمونږه او یو چې زبالته ومه پاکستان کې یو د جمعې په منځ کې به د ټوکې رواغه سو ګرځو به په صفونو کې زما دي زړه به یو الله خبرو او مې چې پاسمو په دې سپیکر کې د ټول کلیوالو ته خبرو کې جمعه تاسو وایي چې موږ په دین مې یو ستاسو په جمعات کې ټوکې ګرځولې کیږي او غیر تاسو روپۍ 2 روپۍ اچوي د ستاسو د الله سره تجارت ته خپل کور ته دی ګور روخام پکې لګي په سعودي عرب کې چې په لار کې وسپنه ته ملويږي هغه بیلټی کې ښه دروازې بیلټی کې ښه کمبلي بیلټی کې څه شي دی پرې نه خودو او د الله د کور د پاره ته ټوکې راغستې د وغه ته کړنګ 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 روپۍ 2 روپۍ وراچي او بیا ورسته دام وې روپۍ پسې چې د مولیا نه مړیږي د مدرسو ولا نه مړیږي د جمعات ولا نه مړیږي د الله نه حیا په کار د الله بندگانو
دا خو الله دین مسله ده جمعه خو الله کور دی مدرسه کې د الله دین ذکر کی دا خو د قران او د حدیث خبره په دې باندې زموږ څخه خرچي دغه حال تیار دین مخوخته تیار مسلې مخوخي او کچته دې په معمولی امتحان راوستو به پته ولګي به وختارم نشي د زبط ګماني نه کوم د حقیقت ویم دې شنه کیږي ها زه غلط ما ته سو کوی زه یو جمعه باندې تیر شوم او پیر کلی کوم نو د جمعه د دې یو طرف دا ګوټ چي دی دا مکمل دي سره ولیدل او غسیخان بګی ښکاری هغه جمعه کې باندې مسوخینی مونږ کو به زه د امام سره ملاو شم مولوی صاحب څنګه خمه دغه زه وې دا دریم میاشت چې د کساو ته وینا کومه په دې کې وبرازي دي کې باران راځي دي کې سیلې راځي دي کې خاوري راځي دي کې دوړه راځي خو د دریو میاشتې چې دي کې څوک مرسته نه کوي زما خو دغه حالت چې ځان هریانې مو چې ځان سره څه وکړم نو بس راوتم او د زړه مې دغه خبرونه ډکو دنیا کم چې ته ورسېده زما استاد په جمعات کې اوس هم دوه چټایانې پرتې ستا هغه وړوکی زوی چې د 2 کالو 9 کالو دی هغه هم ته غټ موبایل لګلی سره ما غټ موبایل دی دغه په لاسو قیمتي ګړی ده او په جمعات کې اوس هم چټای پرته ده چې باغې باندې سجده ولګي نو تندې دله خوږي اوس هم هغه چټای پرته ده دا زما استاد لپاره د شرم او د افسوس مقام دی او زما استاد لپاره د سوچ مقام دی د الله سره تجارت ته ده د تجارت د مولوی سره نه ده رچا سره دی د الله سره ها کچرته یو مولوی سیب دا چلو کو د الله نه یریدو پیسې را ټول کړې وی خوړې ته پوس به څوک کوي الله به کوي تا چې څور کړی دا غدي د الله د پر ور کړی دی پټي ساته او بل دی یو د لاسه ټول مو بدنامو چې دا ټول به دي شي ما مخکې دې مرګرو ته دا خبره کړم ما ناشنا خبره ده په کلی کې یو عالمي او مثال دي سوې چې 200 کورونه دي یا 100 کورونه دا ټول خلکو مسائل دی حل کوي دینی مسله چې سره دي ولا حل کوي منځ ول دې پړاو جنازي ولم دی کوي ماشوم له نومم دی ماشوم په وګ کې بانګوم دی وي خدا ټول کله یو مولا نشي ساتلی خوشحالي خبره ده کنه څومره خسته خبره ټول کله یو مولا نشي ساتلی او یو مولا د ټول کلی مسلې دینی مسلې د حل کوي او د یو سره منډه او د بل سره منډه او د سره کته او د هغه سره بر د کومې خبرې چې نن ما وکړې په دې و سوچو کې کله چې شپې په تولای کې پریوته نو زماره خبرې بیا خپل مخې ته راوړي او بیا به یو پیر سوچو کې چې زماره خبرې څنګه دي الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې الله د دین خدمت وکړو او زمونږ د الله په دې باندې ګوا کو الحمدلله چې زمونږ د مالونه زمونږ د بچي خزي مور پلار د ژوند د هر څه د الله په دین باندې قربان دي دا څه خبره جمعه ته لپاره پیسې او د مدرسې لپاره پیسې او په مدرسې کې الکان او جنکې سبق خو یې دوی لپاره یو سور پټي دا څه خبره ده خلکو غټي غټ تجارتونه کړي غټ تجارتونه او بای کې واقعا مخې تراله دا واقع ایمانی واقع ده دا ابو الدحداح رضی الله عنه خلکو څنګه د الله سره تجارتونه کړي چې کله په مدینه کې یو یتیم او بل کسوران شو د دوی باغونه دی او بل سره جنگیدلی او لګیدلی نو بیا دی یتیم دی بل کس ته دا وی چې ته دا دیواله به کې و په منځ کې ونه راتلوي دا ونه به مره خرڅک ځکه چې دیونه د لاس سبب یې ځاخه جوړي هغه نه خرڅو یو ته بل ته نه خرڅو راغب پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس وی یا رسول الله دا کس ونه نه خرڅي کې تاسو ته وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی ونه خرڅ کړه الله بندغه نه خرڅو په دغه ټیم کې د ابو الدحداح رضی الله عنه په ذهن کې یو تجارت سوچ راغی د الله سره کدا ونه زه د نوالم الله مال سره کې دې سوچ کې او د باغو پای کې شپږ سو ونی ور په خله یاجی ها
چې باغی او بای کې د کجورو شپږ سو ونی کې دا به څه باغی او باغی کې دغه بنگلا او بای کې خوږی اوبه ولی وبګی سي به دي مزیدار او د عراق نه او د شام نه او د یو زینه او د بل زینه د تاجران براتو ابو دحدح ته وی دا موږ را خرڅ کړو دا خرڅ ما خرڅول لغونی راغست ناغو یا رسول الله کدا ول زره د نوالما الله وسره کوي مالا دا سوال له ناغو ته الله بدل په جنت کې ونه درکې به یا رسول الله کزو او الله ولا په جنت کې ونه درکې بیا کسری زما باغ پیژنه او پیژنه هغه شپږ سوونی چې کېږي او پیژنه کله باغ زدر کې دا ونه برای کې هغه ته ټوغي کوي ټوغي نه کومه د ټول کسان گواهان دي بلی کدا باغ در کومه ونه برای کې وې زما د ټول مال ستا شو تر یو ونی غم وړي وینه دغه ونه وستا شو خلک به گواهان بیا یتیم ته ویلار شغه ونه مستا شو بیا چې کله کور ته راغی نو د دروازې نه आवाज کوم مدحدح رضی الله عنها ته هغه چې دنه راځي پردو بشن کارونه کې په دروازې نه چي وي ورازه د باغ ما خرڅ کړي خزي ته وروزوي هغه غوسه شو ته بچا خرڅ دا خرڅول او ما ته دی ونه ویلس دا په الله خرڅ کړه ها نن دی تجارت کړي ما کې څه د بل چا دی خرڅ کړي نن دی تجارت کړي اب بچی دو زامن هغه ته رويسو به تاریخ کې راځي چې ابو الدحداح رضی الله عنه یو جونګړه کې اوسېدو په مدینه کې کله به دغه اصحاب صوفه ولا خواله راغله یو وخت کې دم شپږ سو ونی یو وخت کې دم باغ او دم بنگلوا باران براغه دغه جونګړې ته وبراتلی ګرمۍ به زور راوست جمع براغه د ځان د خوشاله لپاره به ځان سره دا خبره وکړه وی سبحان الله د ابو الدحداح د پر په جنت کې څه آشنا ونه هغه گزاره کوله او ما قحال کې مرش ولر د الله سره ملاقات کو دی یو لپاره هغه د هر څه قربان کړی تجارت دی ته وی سبا زما واست 100 روپۍ او 100 روپۍ وي دي تجارتونه خلک کې د الله لپاره نو د اصحاب صفه ولا اسنو چې دغه ځکه پراتو چې ته پوس نکو د صحابه کرام په وخت دی له خوراک راوړو خو اکثر خوراک چې اصحاب صفه ولا ته ملاویدو هغه کجوره وا او دغه وخت مشهور خوراکوم کجوره وا بل غربتوم ډیرو نو دوی به د کجوره ډیره خوري تر دې چې یو پیر پر رسول سم پسیم راغلی یا رسول الله میدې موسوځي دي میدې اوسې په مخ کجوري نور څه نشته رسول سلام بدوی ته صبر وصیت کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مهربان انسان چې الله دغه مبارک وي عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم الله دا پیغمبر چې پتا سخت ویني دې صبر نشي کوله او پتا سو باندې سخت مهربان دی دا خپل چې بسره خپل عائشه رضی الله عنها وی درې میاشتې به تیری شوې زمو په کور کې به خوراک سره او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړو خو خېټه په یو ځینه ډګه کړي او په دغه حال کې چې موږ سبول رالو راغوي یا په خپل راوړو دي صفه ولا به ورکړو یا به راوغخت او بای کی واقعه د ابو هريره رضی الله عنه ابو هريره رضی الله عنه وی یو ورځ وګی شی او موسخ وګی شی او دیم ګورې صفه ولا کیو مجوسو کوم د خېټه مې بالکل اډو کیو دا سرمنو د هر څه یو دیشي نو د جمعات نه چې کسان راوته موږ ختم کړو په لار کې ودرېدم نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی ما په سلام واچو بیا ته ما چې یو مسری ته اوس کوم د الله په کتاب کې ده غرض مې دا چې دې ما ته وی چې راځي کور ته بلار شو مسله به محل کو بیا غوي چې سم مسله مو ته مسله به هغه مسلې جواب را کوی ما ته معلومه هغه په ونه شو
بیا عمر ابن خطاب رضی الله عنه جمعه دروته کور ته روانو یا غسر می دوا سلام وکړو هغه ته مجي یو مسله الله په کتاب کې ځم په کول وړ بیا هغه ته مسله بیان کړو ما ته معلومه و هغه به پوه نه شو رسول صلی الله علیه وسلم راوت هغه انسان راوت چې الله وی عزیز علیه ما عنتم پتہ سو چې سخت ویری دې صبر نشي کولای او چې انسان راوت ابو هريره سکیوي یا رسول الله ولاړ ورته بس یو مسله رزق کور ته بلار شو البته خبرو کا پوښ دې وږي شي چې کله کور ته ورغه ابو هريره رضی الله عنه وی چې رسول صلی الله علیه وسلم پیره لګیلو او په یو لوخي کې پراته وی زه په دې یره کې ومه چې دا پیغمبر به ما ته وی چې ابو هريره ته صوفه ولا ته موازو کوو به مرشي نو دې لوخي ته وګوره دې په یو د زما یوازې نه پوره کی چې را به صوفه ولا امر وی زه کله استم رسول صلی الله علیه وسلم چې ابو هريره ما چې رسول الله حاضر د اصحاب صوفه ولا را ولا کړ دسی غټ زړه ولا انسان چې هغه د غربت نه یریدو په الله باندې چې انسان یقیني کړي د غربت نه یری ذکر رسول صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه په نشد کو بلال لګاو د الله په دین باندې مېریږي د غربت نه عرش ولا رب نه خو امیدونه ساته نه هغه پیغمبر به څنګه امیدونه راول اصحاب صفه ولا ټول به راوست او ټول وسکو په الله به کې برکت واچو دا پیغمبر معجزه وی به ماته چې تو وسکا وی ما وسکو خم وسکو به رسول صلی الله وسکو به به کې پاتې شو او خیر ته هغه مړ شو دسی کمزوري او غریبانان فقیران طالبان د دینم په اصحاب صفه ورګ ولته پراته ابو هريره رضی الله عنه یو پیر وګی شو مسو وګی شو مو د منبر په دی خوا کې بیهوش شو د رسول صلی الله علیه وسلم د منبر په خوا کې بیهوش شو نو راولې د پړ مخې راولې دنا خو چانه پیژند نه بازو به کې دا وی چې دا څوک لیونه راغله دی بیهوش شي نو به چې کسانو ولقه د ابو هريره د لوګي د لاسه التراولې دله بیهوش شي خو بیم د الله دین نه دی پرې خو او زمونږه سحر نه ما خام پوری مزدوری پیسې ګټو به ته دا درس لپاره راځه بس راتلې به درس له خو به دا مزدوریانی دی او کارونه یې او دغه انسان په دې غربت کې یو پیر کجوري رالی رسول صلی الله علیه وسلم پر اصحاب صفه ولا تقسیم کړ نو دانه دا وی ورسېده دانه ابو هريره رضی الله عنه خپل هغه دانه راوغستو جیب ته واچوله رسول صلی الله علیه وسلم ولید ابو هريره ولي ويا رسول الله مور له ویسه هغه ته ورسته مور له بل ورکو د اصحاب صفه والو سید چې دې حالات سخو خودي مدینه والو او دا غوینه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی یوازې نه دی پرې خو دي بلکې وخت په وخت به دوی خواله راتلو وخت په وخت به دوی ته پوس کو چې دوی پزله کې چې دارا نشي چې ملګرو مونږ پرې خو دي یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ ته پوس نه کی ورورولي چې کله قائم شو د انصار او د مهاجرینو په منځ کې دا غینه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو معاهده ولیکله د مسلمانانو په دې منځ کې چې په دې باندې به ټول مؤمنان عمل کوي کده په قریشو کې دی او کده په مدینه والو کې دی او کده د بهر نه بل جن راغلی خو ټول به په دې باندې عمل کوي او دې شی ولیکلی شو چې هذا کتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم دا لیکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم له طرف نه دی او دا لوز د مسلمانانو په منځ کې دی پای کې یو څو خبري ولیکل شي یو پای کې دا ولیکل شو چې انهم امه واحده دا ټول به یو امتی د نور خلکو نه جدا يهود ځان له نصارا ځان له نور ځان له مسلمانان ځان له یو امت او یو ټولګی دی
یو خبره به کې دا ولیکلی شوه چې مهاجرین چې کوم راغلي دي قریش والا دوی به هم په هغه زوړ حال باندې او د دوی چې څوک کس قیدي شي نو هغه له پیسې را جمع کول د هغه رازادول دا هم د دوی قشن ذمهواري د څنګه چې مخکې وه او انصارو باندې د هغوی ذمهواري هم هغه شان د څنګه چې د دې رورولي د تړلو نه مخکې وه نو مطلب دا شو چې قریش والا چې به دوی کې څوک قیدي شي بچا جرمانه راشي مسلمانانو کې نو دوی به د خپل کس رازادۍ د هغه دپاره به منډه او کوشش کوي انصار والا به د خپل کس دپاره منډه وهي او کوشش به کوي یو خبره په هغې کې دا ولیکلی شوه په دغه معاهده کې کومه چې د مسلمانانو په منځ کې وه چې مسلمانان به په خپل منځ کې غریب او ناشنا انسان بې اسرې نه پرېږدي او بې یار او بې مددګار به یې نه پرېږدي د هغه سره به لازم مرسته کوي که هغه لږه ده او که هغه ډېره ده یو خبره په هغې کې دا ولیکلی شوه چې مؤمنان به مسلمانان به ټول یو وي د هغه چا په مقابله کې چې څوک بغاوت وکړي د دوی سره په دوی باندې او د دوی سره ظلم کوي یا فساد خوري نو ټول مؤمنان به څه دا به یو موټی یو لاس به د دغه سړي په مقابله کې اگر که دا کس چې ظلم کړی یا بغاوت کړی یا فساد کوي اگر که دا کس د دې کسانو زوی یا روري یا پلاری یا د قبیلې خدا خبرې وبکې نه کوي بلکې د عام مؤمنانو سره به ملګری د ده په مقابله کې او دا د مؤمن شان دی که زویم غلط کار وکړو هغه مرسته به نه کوي په غلطه کې پلار غلط کار وکړو په غلطه کې د پلار مرسته نشي کولی دا د جاهلیت دا رواج اوس هم په پښتنو کې شته او هغه داسې چې کله دوه کسان وران شي زمونږ ورانی سی خو دغه ځمکه باندې او په دې قیسو میسو وراني وو نو چې کله دوه کسان وران شي دا زما ځای ده دا زما ځای ده زما لار او ستا لار او تېره وغوښتې نو د پښتو دا رواج دی دې کې کم کس ستا خپل دی دې ته به ګورې دې کې کم کس ستا د قام او د نسب نه دی لکه دا ستا نسبي دی او ستا پر ورولۍ کې دی ته به د ده مرسته کې اگر که دی په صحیح اگر که دی په باطلۍ او دا ویم که نه وایي خپلوان او وروڼه خو خلک دې ورځې له غواړي د صحیح د دې ورځې له غواړي چې مرسته وکړي تا سره ته مظلوم یې خو دې ورځې نه غواړي چې ته ظالم او تا سره مرسته وکړي نو کله چې د چا مرسته کې کائنا من کان چې هغه هر څوک او دې ظالمي او دې فساد جوړوي او دې دروغ وي دغه مرسته به نه کوي اگر که ستا پلار اگر که ستا رور وي دا په قرآن کې الله دا خبره کړې په سورة النساء کې چې ای ایمان والو چې کله ګوایانې ورکوئ نو په عدل او په انصاف سره ورکوئ اگر که هغه ستاسو په ځانونو باندې په ځان به هم صحیح انصاف والا ګواهي ورکړي نه دا خبره په هغه معاهده کې لیکلی شوې وه یو دا خبره به کې لیکلی شوې وه چې مؤمن به مؤمن نه وجني او دغه شان مؤمن به نه وجلی کېږي د کافر په بدله کې مؤمن به نه وجلی کېږي د کافر په بدله کې یو پکې دا خبره ولیکلی شوه چې د کافر سره به مرسته نه کېږي د مؤمن په مقابله کې لکه اوس یو مؤمن او کافر وران دي نو ته به د کافر سره مرسته نه کوې د مؤمن په مقابله کې ځکه چې دا سره دا مؤمن دی یو پکې دا خبره ولیکلی شوه که په مسلمانانو کې چاله امان ورکو او وی چې دی زما په ذمه کې دی نو دا نور مسلمانان به ورته څه نه وایي نور به ورته څه نه وایي لکه اوس مثال کې موږ یو علاقې والا یو یو کلي والا یو دې ته یو کس رانه وتو چې هغه د دوی دشمن دی او دوی چې نه څه ورته مه وایي دی زما په امان کې شو زما په ذمه کې دی زما په بیټک کې دی نو دا نور به ورته څه نه وایي یو پکې دا خبره ولیکلی شوه چې یهودو کې چې څوک زموږ تابعداري کې زموږ په لار روان شي نو موږ به هم مرسته کوو موږ به ورسره هم ودرېږو یو پکې دا خبره ولیکلی شوه چې د قتال فی سبیل الله په مسله کې یو مسلمان د ځان نه فیصله نشي کولی
دا نه چې د ځان نه لکه اوس یو مسلمان راپاسي او یو قوم ته وایي چې موږ تاسو سره جنګ نه کوو، دا فیصله دی یوازې کولی شي؟ نشي کولی، دا خو د مسلمانانو مسله ده. نه د ځان نه به فیصلې نه کوي چې دی راپاسي یو قوم ته وایي چې موږ تاسو ته څه نه وایو، نه. دغه شان دا خبره پکې ولیکلی شوه چې د کفارو په وینو تویولو سره او په جهادونو سره چې کم غنیمتونه ملاویږي هغه به د مؤمنانو په منځ کې تقسیمیږي په صحیح طریقې سره، دې کې به چا مخ ملاحظه نه کیږي. دغه شان دا خبره پکې ولیکلی شوه چې په قریش کې چې هر څوک راغی هغه له به څوک امان نه ورکوي، نه به د ځان سره پاتې کوي، ځکه دا زموږ دشمنان دي. دا خبره د مسلمانانو په هغه معاهده کې لیکلی شوې. دا پکې مو لیکلی شوه چې کله یو مؤمن راولګي بل مؤمن په ناحقه قتل کی نو دا سړی به هم وجلی کېږي، الا دا که د مقتول هغه ولي دی معاف کي، هغوی چې زه ورته سلام نو بیا هېڅ خبره نه ده. او مؤمنان به د دغه کس په مرسته کې ودرېږي د چا نه چې مړی شوی دی، نه د هغه کس سره به ودرېږي چا چې مړی کړی دی. دا آداب یې زده کوي، دا طریقه یې زده کوي. د چا سره به ودرېږي؟ د چا نه چې مړی شوی دی، نه د هغه کس سره چې چا مړی کړی دی. زمونږ هغه څه وایي چې کله چې څوک مړی وکړي او راشي خپلو خلکو له زه مړی وي تا کار کړی ته آزاد، من ګورو چې دوی ورڅه کوي. دا د مسلمانانو طریقه نه، ته څه شي آزاد؟ ته څه شي آزاد؟ تا په ناحقه مسلمان وژلی او زه سره ولې مرسته کوم؟ ته خو ظالم یې، د ظالم سره مرسته ده، خو ته هم د هغه سره په دې کار کې شریک شوې. دا خو دې شوله که تا چې دا قتل کړی. یو خبره پکې دا ولیکلی شوه، اهمه خبره یې د غوږ کېدی چې مسلمان له نه دی جایز چې هغه یو بدعتي انسان له ځای ورکړي. څوک چې په دین کې نوي کارونه کوي که نه، هغو له به ځای نه ورکوئ. زمونږ وایي نه خیر دی ګزاره کوو، نه، پیغمبر وایي ځای به نه ورکړي. یو سړی د الله په دین کې تبدیلیانې راولي، د سره څه ګزاره کړي؟ یو پکې دا خبره مو لیکلی شوه، سبحان الله، وی د مسلمانانو په منځ کې چې څه اختلاف راځي فإن مرده إلى الله وإلى رسوله. دا خبره به چا ته واپس کېږي؟ دا به الله او د الله د رسول ته. چې څه اختلافات هم راځي هغه به دقې ته واپس کړي. او دغه اوس هم زمونږ طریقه ده الحمدلله چې څه اختلاف راځي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. اختلاف راغی زما او ستا په منځ چې دا مسله شتي او که نه، ته زمونږ مولا دا وایي زما مولا دا وایي او جګړه شو. راځه وروره قرآن او حدیث به کېدو، دې کې چې د چا مسله حق وه هغې ته به حق وایو، د چا هغه چې باطله وه هغې ته به څه وایو؟ هغې ته به باطل وایو. داسې یو معاشره جوړېږي چې داسې د هغوی لوزونه وي، نو تاسو سوچ وکړئ چې دا معاشره به څنګه معاشره جوړه شي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا داسې نه دي پرېښودي چې بس صرف معاهده وشوه او ختمه شوه. ما تاسو ته په اوله کې ویلو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو مدینې ته راغی، اوس به پیغمبر یو نوی ملک جوړوي، نوی معاشره به جوړوي، او دا ډېر محنت غواړي. دا څه غواړي؟ محنت غواړي. دا د میاشتو کار نه دی، د هفتو کار نه دی، دا د کلونو کار دی. نو څنګه تربیت وکړو رسول صلی الله علیه وسلم د دوی؟ لکه یو حدیث کې دا راځي چې یو کس په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغی، او په صحیح بخاری کې دا حدیث دی، ای الاسلام خیر، کوم یو اسلام غوره؟ وی تطعم الطعام، غوره اسلام دا دی چې محتاج له خوراک ورکړي. دا اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاشره جوړوي. ګوره ښکلی اسلام کوم یو دی؟ چې خوراک ورکړي محتاج ته. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، او سلام به هغه چا اچي چې ته پیژنې او که ته نه پیژنې. دا اوس رابطه جوړوي. ګوره چې ته نه پیژنې په هغه به سلام اچي، د دوی په منځ کې به مینه محبت ډېر شي. عبدالله بن سلام رضی الله عنه روایت دی، امام ترمذی، امام ابن ماجه، امام دارمی راوړی، په نورو کتابونو کې هم شته. هغې کې دا دی وی رسول صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغی زه یې خواله ورغلم. ما تاسو ته دا واقعه بیان کړې وه.
وی زه خواله چې کله ورلم وی په زړه کې مو چې دا به څنګه انسان یې چې دی وی زه پیغمبر یم دا به څنګه خبرې وی زه چې ورننوتم او د دې مخ ته مو وکتو نو په هغه رب مې د قسم دې چا په لاس کې زما ساده ما ته یقیني دا خبره پته ولګېده چې دا مخ د دروغجن انسان نه دی عبد الله بن سلام دا خبره کوي وی دا سره زما ولنې مجلس چې زو سره کېناستم او په هغه مجلس کې هغه دا خبره وکړه چې یا ایها الناس افشوا السلام اے خلکو سلامونه په یو بل ډیر اچوي واطعموا الطعام غریبانو له خوراک ورکوي وصلوا الارحام خپل ولیان ساتي وصلوا بالليل والناس نيام او چې خلک د شپې ودی تاسو تهجد کوئ تدخلوا الجنه بسلام په سلامتی سره به جنت ته ننوځئ دا تربیت ته چې رسول صلی الله علیه وسلم دوی کوي نو چې پیغمبر په شان انسان استاد او د تربیت او شاګردان صحابه کرامي نو دینه به څنګه معاشره جوړیږي وخت په وخت د نصیحتونه دا به وتوی حدیث کې درځي وی هغه انسان جنت ته نشي ننوته د چا د شر نه چې گاونډي محفوظ نه وي تربیت ورکو دا وته ویلي حدیث کې راځي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان خو هغه چې داغه د جبینه او د لاس نه بل مسلمان په حفاظت کې دا نصیحت وتم کو وی والله لا يؤمن په حدیث کې راځي لا يؤمن احدكم تاسو دا هغه وخت پورې مؤمنان نشي جوړې دي چې سو پورې د خپل ورور د پر هغه سنی خو کړي کوم چې خپل ځان د پر خو خو چې دا حدیث د صحابه کرامو په شان انسانان ووري هر څه به قربان کړو د خپل ورور د پر ځولې وې ځکه چې پیغمبر وي چې خپل ځان د پر چې څه خوخه دا به د خپل ورور د پر خوخه او د ځان د پر چې څه شی بدی شي دا به د خپل ورور د پر ستا بدی شي د ډېر اوچته مرتبه د الله دی درجه ته منګه ورسي چې د بل مسلمان د پر هغه شیخ خوول کم چې ستاسو خپل ځان د پر خوخه د ایمان او دسه آداب چې زموسته په کلی کې او په معاشره کې او په قوم کې او په ملک کې رالو ګره ته بیا ګوره چې دا قوم څومره مخکې شي یوازې زمونږ د پیپونو مثلا لیدلې به کلی کې نه وبو ها چې تم لیدلې دا مسله کې نه یوازې دغه کې څومره منګه د یو بل سره دوکې دړاکې کو سحر به یو بل سره مرو نه نه ته زمونږ وروري موږ ځان قربان دي تا نه او ما زیګر له ما خام له چې د سره کمی دوکي وکي او په دبه چې کمی کنزلی وکي او د دې عزت کې چې څومره ګوتی وي د خور به یاد کی د مور به یاد کی سحر له توي ته زمګروري یو شی موت کی څه فرخت زموږ واستای ورولې ته وګوره ساسو پر ورولې کې د یو پیپ مسله حل نشو ستاسو پر ورولې کې د اوسه پوری دا مسله حل نشو چې په دې لار باندې مونږ تیرې دي شو کو نشو تیرې دي غنی وبکه ورواچي غنی به ورواچي نو کچه ته خزه غریب راشي واپس شي دا غلاري نو به بل لار لټي نو اکثر د بازار په منځ باندې لاړ شي غریب چې چلې یو زمري غنی چوری په لار باندې یو پختن غنی راغسي لارې بند کړی دا وي په دې باندې مسلمانان نزي دا کومزي غیرت دی دا کومزي اخلاق دي ما به پوکي کنه یو بوډا په دغه طرف باندې روانو بیمارو ته نن دغه لار وګد کړه دا تاسو چلو کو په دغه طرف باندې یو کس جمعه ته روانو جمعه وته لړندو ته وته لار وګد کړه دا ته کوم کارو په دغه لار باندې مشومان سبق لته ته لار بند کړه په دغه لار باندې سرویت لو او د شی په لار بدلو راتلو دغه کسر مسلې د لاسه ګوري مدني معاشري ته او ګوري زمونږ د معاشري ته سیرت بیانول صرف قصې بیانول نه دی ګوره او کمان نن غختینه ما به تاسو ته د غزوه بدر د واقعم نن شروع کړي خدای نه مخکې غټي خبرې دي پیغمبر معاشره جوړي موت ته څه سبق حاصلو دي سم معاشره جوړول غواړي څنګه چې هغه جوړي دي کیږي څنګه مهنت چې هغه کوي هم دغه پیغمبر تربیت به کوو دی او تویلی په حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دی المؤمن
كرجل واحد مؤمن او بل مؤمن د یو انسان پشند ان اشتكى عينه اشتكى كله پسترګې چې درلای شي نو په ټول بدن درلای شي و ان اشتكى راسه پسری چې درلای شي په ټول بدن درلای شي د چې یو مؤمن ته تکلیفي نو ټول کله په لړزانی ټول قوم باندې به تکلیفي په ټول ملک باندې به تکلیفي او موږ دا وخت پورې نشو کامیابې دي چې سو پورې دا قانون موږ نه خپل کړي چې بچا باندې سختي دا په ما باندې سختي نن سبا دی فیسبوک خو څه شي پرې نه خو خدای ویډیوګانې به کې راشي د یو نیم بیمار دي سره چې سره ته کته نه شي والله انسان ته حیران شي او غریب ویډیو دې د پاره کې ما سره مرسته وکړي سوره سو افسوس او د سوچ خبره ده خو په یو کلی کې اوسېږي خو کې خو انسانان شتي کنه خو دې باغی کې مجبور شو غریب ویډیو کې وی مال په خطر سره خو نور نه کیږي بس خپل مخ خپل خلکو تخکاره کو ځان او ښکاره کو وی غوښتي هغه پیسې د ټولي دنیا په مخ کې دې حالاتو ته دې زیته مجبوري را رسولې زما استا کمزورتیا دغه مسلمان دې زیته را رسولې کومو ته خیر ساتلې د خپل خلکو د خپل کیروالو د خپل علاقه والو د دې ویډیوګانو ضرورت باندې راځي الله یې موږ له طاقت راکړي چې موږ د مهنت او کوشش وکړو دغه پیغمبر د صحابه کرامو تربیت څنګه کړي په یو حدیث کې سوې په صحیح بخاری کې دا حدیث دی لا تباغضوا دیو بل سره بغض نه کوي ولا تحاسدوا دیو بل سره بغض حسد نه کوي ولا تدابروا یو بل په پریدي نه په مصیبتونو کې ګوري وکونو عباد الله اخوانا د الله بندگانو ورونه جوړ شي دا د الله د دین د پاره رونه شي دوی په څنګه عمل کړي یو بل سره حسد نه کوي زونه د دوی د حسد نه پاکو بالکل دیو بل سره بغض نه کوي د زونه یو بل ته بالکل پاک یو بل په مصیبتونو کې نه پرېږدي سبحان الله دوی او څوک په مصیبت کې پرېږدي دسی معاشره به جوړو ان شاء الله د صفات په ځای کې راوړو او به زموږ معاشره کې یو حسد نشتی الحمدلله ها حسد او نشتی راشه په دې مولیانو کې د دومره حسد او خیمه په دې مولیانو کې ته ته خبرې چې زو سره یم حیران بشي نه خپل زړونه یو بل ته سکه دا پاک کوي سچې دی پلاني سره دی دول الله ورکړي دي پراخه خزاني دي تتیمو واړه الله سوي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الله وزني جدي ما سوق زمان سغوالي زول خبر ما نما قبلهم ولا دعاء پلانې دی ولیدو په خسته کړي کې ناشته د مو چې الله دې شي ګاړه راکوي یا الله د دینه غوړه ګاړه ما راکا له پر خزاني کور دی ولیدو خسته وي الله د دینه خسته کور ما راکا د دینه خسته نعمتونه وای ما راکا خو نه دې په دې کې دی چې د دنه واغستې چې مال ورکړي دغه څه دا مطلب دی چې الله خزانه وي بدغه چې دل ورکړي دنه مغلی مال ورکړي دا خو لا خدای چې د دنیا واخلي او مال راکړي ډیر بګی دي شي وي زمان نه دي په کار خو چې د دنیا واخلي نه مې ده په کار زه خو دا خوار خېما زه چې خوار الله ساتلې هغه ما د خپل عمل معلوم دی خو چې د دنیا هم واخلي چې د دنیا هم واخلي نه دې د حسدګر انسان عمر له دغه خوار ګرځي خیلم کړی کلی کې چې روانه بس بلډینګ ویني بل دې چې اینې دې بس شي ته شي ګوري ولاړ وي د دې دغه کار کرځي را ګرځي او دا پلاني دومره د پاسه لګي کور جوړ کو پلاني دومره چې دومره دنګ کو دومره چیت کو دې په کې ولګول دې وکړو پلاني سعودي نه راغله ابلي پسې بوته ابلي مراوست هلکه وای چرته چې د خپل غمو کا چې د خپل سوچو کا هلته زموږ بالاقو کې دغه کیسې دوه درې درې ولاړ کې نه ها په دې کې ډېر کم بدري شي ملایي چې عام خبرې کې نو دغه قصه روانه ده څنګه دغه جوړ کو دای د پلانې شي یې کاپرزوي سره دومره مال د کم زیاره او د سره د شي د کم زیاره او د سره دغه د کم دغه ټول قصې
دا دلته به اکثر ماته وي کیله مړه کیله ښایي سړی سا ذات کې ګپ ورغی څه شي ګپ ته لګیا ته هسې ګپ ماته معلوم نه دی چې د یو سړي کار نه وي سحر د ماښامه پورې په بازار کې وخت تېرول او کار دې نشتي ته په عامو خبرو تېري نو په دغه تېرېږي یو سره ودرېږه دلته داسې چلو شو داسې څنګه بل ته پردي کور کې به لوښي برابروي او د ده په شان قمقل انسان چې تم لیدلی چې پردي کور کې لوښي برابروي کور پردی لوښي به کې دی برابروي که زه خپل کار کوم د حسد دا مسله د بغض دا مسله دا په موږ کې ډېره زیاته الله سبحانه تعالی دې زموږ د دې زړونو نه دا ختمه کړي الله سبحانه تعالی دې موږ د زړونه یو بل ته تک سپین کړي دا اوس ته ما واقعه بیان کړې وه د عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهم هغه وی رسول الله وسلم یو پیر دا خبره وکړه چې په دې دروازه باندې به یو کس راننوځي دا به جنتي اوس چې کوم کس راځي ټول اوس داسې ناشنا خبره ده چې پیغمبر ووایي چې جنتي را روان دي نو صحابه کرام به څومره په شوق کې چې دا به څوک یې ګورئ نو یو کس راننوتو ترخ کې پیزار نیولي دي او د دې ګیرې نه د اودس هغه اوبه څڅېدې به دویم ورځ رسول صلی خبره وکړه دغه سړی بیا راغی درېیم ورځ وي دغه سړی بیا راغی زه ورسره لاړم دوا سلام مې ورسره وکړو ما چې بس تا سره به اوسېږم او ځای مې نشته وی پاتې شوم ورسره 3 ورځې مې ورسره وي تېرې کړې خو په دې سړي کې ما خاص عبادت ونه لیدو کوم عام عبادت چې موږ کوو هغه ده کول وی بیا ورته ما رښتیا خبره وکړه چې زه د دې لپاره راغلم پیغمبر وي چې یو کس ورځې به جنتي او ته 3 پیرې راغلی ته کوم خاص عمل کې دا ټول ډېر اوچت مؤمنان وو هغه موږ څه خاص عمل نه کوو ها که په دغه باندې مې الله جنت ته بوځي نو دا ده چې د شپې چې وده کېږم نو هر مؤمن ته مې زړه صفایي په دنیا کې داسې مسلمان نشي زما په زړه کې ورته څه پراته وي نو بیا دا بل موچت مسلمان دی که ما تاسو ته وایي چې دا د یو بل نه مخکې کېږي ټول نو هغه ورته څه ها دغه خو موږ نشو کولی دی ما چې ته کوم عمل دی دغه باندې خو موږ بس نه رسېږي عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما دا وایي خا وهذا الذي لا نطيق او دغه خو موږ نشو کولی ځکه خو الله تعالی اوچت مقام یې درکړی د زړونو د پاکولو دومره اوچت اجر دی همدغه پیغمبر په تربیت کې د صحابه کرامو ته ویلي ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء په سنن ابي داود کې دا حدیث دی په ځمکه والا باندې شفقت کوه اسمان والا په تا باندې وکړي یو کس راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې زه ارشم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه او د هغه د ملګرو یا رسول الله زه څاروی نشم حلالولی هغه ورته ولې وی بچې له چاړه راوالم او د څاروي ته وګورم زړه بس وسوځي شفقت ته وکړم رسول صلی الله علیه وسلم والشات ان رحمتها رحمك الله د سیده چې تا په ګډه او بیزه باندې دومره شفقت کوي الله به تا باندې کوي نه په ګډه او بیزه باندې چې زړه سیزي الله به تا باندې رحم کوي نو چې په انسان باندې زړه وسیزي الله به تعالی صدر کوي او چې په انسان باندې شفقت وکړي او مهرباني وکړي الله به تعالی صدر کوي د بیزې ګډې سره معامله وي زما په بیزه ګډه باندې زړه سوځي یو سړي د زړه یې نه رہی کته نشي دیت د دې د لاسه الله په د باندې رحم کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی تربیت دي سی وکړو وی مؤمن ته کنزلی کول د فسق او فجور دی تربیت رسول صلی الله علیه وسلم دا وی دا وکړو وی د لارې نه یو داسې شی لري کول چې انسانانو ته نقصان رسي دا صدقه ده په دې باندې پوک رسول صلی الله علیه وسلم هغوی له تیزی ورکړه چې دوی خرچو کړي د الله په دین کې نو دی ورته ووایي امام احمد ابن حنبل دا حدیث راوړی دی او په نورو کتابونو کې هم شته چې صدقه ګناهونه داسې ختموي لکه څنګه چې اوبه اور ختموي دی ورته ووایي سبحان الله په سنن ابي داود کې دا حدیث دی وی چا چې په دنیا کې یو غریب ته جامه واغوستوله الله به تر قیامت پورې جامه واغوستی او چا چې په دنیا کې یو غریب لا یو فقیر له خوراک ورکو اطعمه الله من ثمار الجنه الله بوله د جنت میوونه میوي ورکی دا تربیت ولوم ورکو
او هر مسلم سقا مسلما على ظما یو مسلمان له وبور کړي واغ تګو سقاه الله من الرحيق المختوم الله ولدا هغه شرابونه د قیامت په ورځ ورکی اسکلو د پاره چې بغي باندې به مهر لګیدلې الله تعالی دا وته موي تربیت د صحابه کرامو په دیمو کو چې د چانه به سغواړی نه د چانه به سغواړی نه سبحان الله مته سوي چې استاد پیغمبر یو شاګردان صحابه کرام نو بس صحابه کرام په کې دي چې په اسب ناسو او څه شی به تیولیدو لکه په اسب ناسو څه شی به دن راولیدو نو دې مرګري ته به دا نه وی دارا کې درې اسنه برا کو شو به راوغست به باسته پیغمبر مونږ ویلو چې نه بس غواړي نه یعنی دوی له تربیت ورکو چې د خپل عزت په خیال ساتي ها څوک د سره مرسته کوي غریب سره فقیر سره دغه کار دی خو ته د خپل ځان نه چاته سترګې نیوه چا د شیخ وخته چې څومره ځان ساتل شي ځان ته ساته ها کله داسې حالات راشي چې بل څه طریقه نه لکه دا یو نیمه ښځه تاسو وینئ سوال کوي چې بل لار نه کور کې سړی نشته او بچی واړه واړه خس کې دي او بیماران دي او سبقونه دي دې خز بل لار نشته مزدوري یې نشته هغه به سوال کوي یو بوډا وي یو بیمار وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې آداب پرنا کې دا کوم آداب چې صحابه کرامو ته خوري د دې پرنا کې یو معاشره جوړ کړه یو قوم جوړ کو د یو قوم تربیت یو هغه قوم چې کله رسول صلی الله علیه وسلم وفات کېدو په کوم ورځ چې وفات کېدو انس بن مالک رضی الله عنه وی د سحر په منځ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عائشه رضی الله عنها د کوټې نه چې کوم کړکۍ و جمعه ته دغه نه پرده اوچته کړ د ډېری خوشحالۍ نه وی نږدې و چې زموږ نه منځونه ګډوډ شي خوشاله صحابه کرام پیغمبر خش په مورز نو راغله اوس برازي منځل ابو بکر صدیق رضی الله عنه کو امامتي هغه کول نږدې و چې زموږ منځونه خراب شوی انس بن مالک رضی الله عنه او رسول صلی الله مسکی شو کله چې به مسکی شو نو لکه نور یو ټوکړه وو د سپومې یو ټوکړه وو سوال ځل کې راځي چې پیغمبر جمعه ته نشي راوته ابو بکر صدیق رضی الله عنه دومره با ادب انسان بشار روان شو رسول صلی الله علیه وسلم ته اشاره وکړه ان ثبت ابو بکر خپل ځای ودرې ځنی شم دروازه چې وته نشي نو ته ولې پردو چته ته ولې د خلکو ته ګوري ته ولې خادم مسکه کی جواب دا غیدا د علم عند الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته و چې دا زما په دې دنیا کې اخرنی ورځ ده او بل موږ دې چې جمع ولا نه راځي چې زه ته پاتې کېږم راشه کم تخم چې ما چولې کم فصل چې ما کړلو چې هغه څنګه دی دا معاشره دي چې رسول سم جوړه کړو نو چې صادری اوچت کو نو د صحابه کرام ټول د سحر په منځ کې ولاړو نو دا غزر مطمئن شو زي چې زنم یما او زبې دنیا نه لړ شم خو دوی په دین باندې ولاړی هم دغه شان شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا د دنیا نه هغه وفات شو خو صحابه کرامو هغه دین نه پرې خو دی هغه منهج نه دی پرې خو دی هغه آداب نه دی پرې خو دی کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلکې دا خو جذبه خړې شو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې جهادونه کوم څه ته ورسید خصوصا عمر بن خطاب رضی الله عنه خو په کلار فارس ته په ورسیدو ایران ته د علاقه قبضه کړ او دا به وی خالد ابن الولید رضی الله عنه په یو جنگ کې مشرکانو ته دا وی خبر دي شي مشرکان چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دنیا نه تللی خو شاته جنکی نه دی پرې خو دي شاته ازمری پرې خو دي وي اته پوس کولای شي د دین او ته پوس کولای شي د خپل اسلام شاته ازمری پرې خو دي شاته دي شي ځوانان پرې خو دي چې دا وي ایمانونه لکه د غرونو په شان ایمانونه دی دا وي خدای تربیت
د الله د توفیق نه بعد د چا ولا کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی. رسول صلی الله علیه وسلم په کور کې دمه کوله ناسو او د دې جمعات خوا کې دوه کسان دی یو بل سره وران شو د پیسو په مسله کې تربیت دا خبره د دې یو بل باندې قرض نو دا بل وته دا وایي چې ما ته به سفرې او نیټم پوره شي دی نه راک. رسول سم دا وازونه ووري دي کړکۍ نه سر وښت دسی مؤمنان به تب کوم ځای کې پیدا کړل چې صحابه کرام आवाज رسول سمو کو پلانیا هغه چې قرض ور کړو غلی شو بالکل یا رسول الله حاضر وسه پرېدو نیمو ته پرېدا کړه نیم ورته پرېدا ابل ته رسول سمو پلانیا هوی جی رسول الله حاضر دغه نیم ولور کړه خبر ختم شو نیم پرېدا نیم ولور کړه دسی تربیت رسول سم دا کړو خبره به وګدوي نه جنگ جګړې له نه رسوي کنزلو ته به نه رسوي قتل او قتال ته به نه رسوي خو ته ته نیم معاف کا نیم ولته پرېدا ورکزه هغه صحابي وی یا رسول الله ټول مده پرې خو دی هغه مو چې انسانان دي ټول مو ته معاف کړی یا رسول الله لنډه خبره دا وی ختم شو د شي تربيت دا وی شو دي شي دا وی معلم او دي شي دا وی استاد هغه استاد معاويه ابن الحكم رضي الله عنه يوه معاويه ابن ابي سفيان هغه مشهور صحابي بل دی په منځکي ولاړو منځکي او دی یو کس پرنجي کو په منځکي نو په منځکي اپرنجي چې وکي دا مسله کوم بیان کړی د بلوغ المرام په درسونو کې او مشکات په درسونو کې چې اپرنجي په منځکي وکي نو الحمدلله ویل شي نو دی صحابي الحمدلله وی نو دی معاويه رضی الله عنه دوته يرحمك الله وی وداني شو ویل چې کله د داوود نو د خلکو د خپل پتونانو له دی ورنانو له سونه راځي چې بس غلیش څه باري خبرې دی په منځ کې شروع کړ د دې غریب نه ور پر خطا کړ په منځ کې نه ور پر خطا شو ټول بده شرا پون شو ګر اړیو غلیش غلیش نو چې سلام وګرځیدو زه په دې غټ ګره کوم چې پیغمبر بسوي زه دوی خدا رد عملو سبحان الله وی چې سلام پیغمبر وګرځو زما طرف ته روان شو زما د ځلن وی والله خبر وی چې زما خو له راغې زی چې جدا کړم په دې وګیره لراس واچ وی ما ته معاویه وی مجي رسول الله وی په منځ کې دا خبرې نه دي جایز په منځ کې دا خبرې نه دي جایز بیا معاویه رضوان وی والذي نفسي بيده باغ الله مې قسم چې په لاس کې زما ساده ما رأيت معلما مثله ده پیغمبر په شان استاد ما په جون کې نه دی چې راغی او زه جدا کړو په وګیره د لاس وچوي ورته منځ کې څوک دي شي نه نو چې دې پیغمبر په تربيت کې د صحابه کرام لوي شي او وخت تیر کې او ژوند تیر کې د په تربيت کې هغه به څومره اوچت انسان دی په دې باندې به اکتفا وکړو ان شاء الله پر روان درس کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د يهودو سره معاهده هغه څنګه کړی و په کوم خبرو باندې کړی و او قریش مشرکین د عبد الله ابن ابي منافق سره رابطي جوړ کړی هغه څنګه جوړ کړی او د غزوه بدر نه مخکې واړه جنگونه شوي دي هغه څومره دي کله شوي دي کله نه دي شوي څوک پکې مړ شوي دي او کنه دي چالي ګلیو دا کسان څنګه تلیو د دې تفصیل به ان شاء الله پر روان درسونه وکړو